د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د توپاني بارانونو وروسته سخت سیلابونه راغلي چې له امله یې کرنیزو ځمکو ته سیلاب درانه زیانونه اړولي. د برمل اوسیدونکي د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه کوي چې هغه سیمې چې سیلابي اوبو اغیزمنې کړي په هغو سیمو کې دي د الګارد سره استنادي دیوالونه جوړ کړل شي ترڅو زموږ کرنیزې ځمکې د سیلابي اوبو د ګواښ څخه وژغورل شي. د برمل ډېرې داسې سیمې شته چې د مهال د سیلابي اوبو له جدي ګواښ سره مخ دي چې له جملې څخه یې جګه او ټیټه منګړیتۍ، نخل دي، مرغۍ سیمې دي وچ لنډې کې خولي څخه تر سول پورې د دې ترڅنګ یادې سیمې ته نږدې او مخامخ کرنیزې ځمکې هم سیلاب اغیزمنې کړي. الماستۍ او تنګي سیمه همدارنګه د نوي اډې څخه تر تنګي پورې ځای پر ځای دغه ستونزه شتون لري. کرنیزې ځمکې ته سیلاب سخت زیان اړولی او له جدي ګواښ سره یې مخ کړي. د برمل اوسیدونکي د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه کوي چې دی الګارد سره دي په هغو سیمو کې چې سیلاب اغیزمنې کړي استنادي دیوالونه دي جوړ کړل شي ترڅو پاتې کرنیزې ځمکې د سیلابي اوبو د ګواښه څخه وژغورل شي. دو نه دې پته نه لا غړه وه هغې ته ونیوه خفې کړه چې وړه کم